بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسونو کې موږ د الفابet درس ویل. الله دې وکړي چې تاسو هغه زده کړی وي. که چېرته چا تیر درسونه یاد کړی وي نو هغه کولی شي انګلیش کتابونه مطالعه کړي، مقالې او داسې نور انګلیش خطونه ویلی شي. په دې درس کې موږ 15 شیان وایو. دا 15 شیان په جملو کې ډیر مهم دي. بغیر د دې نه جمله نشو ویلی، جمله نشو جوړولی. موږ اوس جملې ته داخلیږو. که چیرې دا 15 شیان مو زده نه وي نو په جمله باندې نه پوهیږو. اوس راځو لومړی نون ته. نون معنا نوم. نون معنا نوم. یو شی چې په کوم نوم باندې یادیږي دا د هغه نون دی. قلم دا یو نوم دی، ځکه زه وایم دروازه. دروازه دا یو نون شو. هر شی چې په هر څه باندې یادیږي دا د هغه نون دی. لکه احمد. احمد دا یو نون دی. شمس دا هم یو نون دی. دا یوازې انسانانو لپاره نه دی بلکې د ټولو شیانو لپاره راتلی شي. لکه ډور دروازه دا هم یو نون دی. په دنیا کې چې هر څه وي هغه په اسم باندې پیژندل کیږي. حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي او داسې نور شیان هر څه په نون باندې پیژندل کیږي. اوس راځو ورډ معنا فعل یا کار. په دنیا کې چې څونه کارونه کیږي دا فعل دی. په دنیا کې چې څونه کارونه کیږي دا څه شي دي؟ دا فعل دی. کار کول، موټر چلول، ژړل، ویده کیدل دا ټول په ورب کې راځي. لکه کیکف وهل. کیکف وهل دا هم یو کار دی. ایټن خوړل دا هم یو کار شو چې یو انسان یې کوي. ایټن خوړل. اوس راځو پرونونس ته. دا او شیان دي اسمی ضمیرونه. پرونونس معنا اسمی ضمیرونه. دا او شیان دي. دا او شیان څه شي دي؟ آی معنا زه. آی معنا زه. وی معنا مونږ. یو معنا ته. یو معنا څه شي؟ ته. یور معنا تاسو. هی معنا هغه. غایبه مذکره. غایب مذکر لپاره هی استعمالیږي. هی. شی معنا هغه مؤنث غایبه. شی معنا هغه مؤنث غایبه مفرد. د معنا هغوی جمع. هغوی جمع غایب لپاره استعمالیږي. دغه او ضمایر چې دي دا ذوی العقول لپاره استعمالیږي او هغه چې غیر ذوی العقول لپاره استعمالیږي یوازې اټ دی. اټ دا غیر ذوی العقول لپاره استعمالیږي. د عقل څخه خلاص وي هغوی لپاره استعمالیږي. څلورم اجکټیف صفت. یو شی صفت لپاره استعمالیږي. اجکټیف معنا صفت. لکه بیوټیفول ښکلی دا یو صفت دی. آی بیوټیفول زه ښکلی یم. یو بیوټیفول ته ښکلی. یور بیوټیفول تاسو ښکلی یاست. یو بیوټیفول تاسو ښکلی یاست. آی بیوټیفول زه ښکلی یم. تاسو مخکې ضمایر ویل که نه هغه نه یو دانه الو. آی بیوټیفول زه ښکلی یم. زه ښکلی یم. ښکلی معنا دا زما صفت شو. ښکلی دا زما صفت شو. گرین اسکای شین آسمان. گرین
داسې پوه شو سکای دا نون دی ګرین سکای شین آسمان پنځم ترازو کنجکشن یو ځای کولو ته وایي کنجکشن چې ته وایي یو ځای کولو ته کله چې یو نوم د بل نوم سره یو ځای کوو دې ته کنجکشن ویل کېږي کنجکشن یعنی یو ځای کول لکه آی اینډ یو زه او ته آی اینډ یو زه او ته که چیرې دا درس تاسو ښه ترتیب سره وویل انشاءالله په جملو باندې به ډېر په اسانه پوه شئ دا وه زموږ نننی درس تر راتلونکي درس پورې په الله مو سپارم السلام علیکم